د جګړو له امله د افغانستان ملي موزیم او یا سلنه تاریخي اثار لوټ او بهر ته قاچاق شوي دي. د افغانستان ملي میوزیم مسؤلین وایي په تیرو لسیزو کې د جګړو ترڅنګ د سیاسي بې ثباتۍ له امله او یا سلنه تاریخي اثار لوټ شوي، ویجاړ شوي او یا هم بهرنیو هیوادونو ته په بېلابېلو وختونو کې قاچاق شوي دي. د یادې ادارې مرستیال یحیی محبزاده وایي چې میوزیم اوس مهال د معاصرې تاریخي دورې او په ځانګړي توګه د کورنیو جګړو د غمیزې یوه نښه ګرځېدلې ده. د نوموړي په وینا اوس مهال دغه میوزیم شاوخوا 80,000 تاریخي اثار لري چې د بېلابېلو تمدنونو استازیتوب کوي. بلخوا د اطلاعات او کلتور وزارت د خپرونو چارو مرستیال مولوي حیات الله مهاجر پراهي د میوزیمونو د یووالي نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې ویلي چې دوی د تاریخي اثارو خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه کړې، د تاریخي اثارو د قاچاق مخنیوي او د نویو تاریخي سیمو د کشف برخو کې هم ګټور ګامونه پورته کړي دي. د افغانستان ملي میوزیم چې په 1919 میلادي کال کې جوړ شوی او د کابل ښار لویدیځ لور ته پروت دی چې د پخوانیو تمدنونو د پرمختګ او بېساري تاریخي اثارو یوه لویه فرهنګي خزانه ګڼل کیږي.